نو دا خواجه بختیار کاکی ډېر لوی شخصیت و چې کله وفات شو جنازه تیار د دنیا خلق ولاړ دي صاحب صفونه ولاړ دي ټول خلق په دې په انتظار دي جنازه به څوک کوي شاګرد به کوي خلیفه به کوي څوک به کوي جنازه دغه یو دنیا ولاړ زرګونه لکونه خلق دغه یو سړی راووته وی خدای مو بخا خواجه صاحب یو وصیت کړی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې څلور صفتونه یې پکې دومره غټه جنازه ده چې بادشاه وزیران هم پکې ولاړ دي زمانه ده چا ده شمس الدین التمش زمانه ده بادشاه شمس الدین التمش دی هم ولاړ وزیران مشیران ټول ولاړ دي هغه څوک په زما جنازه کې چې هغه کې دا څلور صفتونه وي یو صفت دا چې غلط نظر به په جون کې پچانی لګي غلط نظر هلکه څوک د دې نه خلاص شته یو دا چې غیر اختیاري ولګي په انسان هغه معاف دی لومبی نظر غیر اختیاري لومبی نظر قصدن نه کوي غیر اختیاري لومبی نظر ولګي نو هغه معاف دی او بیا به پسې همیشوالی نه کې دوباره به نه کوي خیر دا د ګناه ولا نمبر 1 نمبر 2 په دویم صفت پکې دي چې تهجد یې چته نه پرې هلکه خلک په دې کله دې پاتې دریم صفت دا چې د مازدیګر نه مخکې دا څلور رکعاته نفل په جون کې نه پرې او څلورم دا چې په جون کې تکبیر اوله کې نه پاتې شوی څو شو لکه څلور غلط نظر د ګناه نه چلولې څلور رکعاته مازدیګر نه مخکې دا نفل یې همیشه کړي تهجد یې کړي تکبیر اوله نه پوره کړي بس ټول خلق په شک کې پریوتل عالمان نیکان صالحان د خدای مونږ تهجد کوو خو کله کله قرآن پاتې شي کله نظر نه غلط لګېدل کله مازدیګر نه مخکې ناوخته شوي دي هم پاتې دي او کله رانه څه ورته تکبیر اوله پاتې هېڅوک چې راونه وتل جنازه تیاره وي خدای مو بخښه که څوک وي داسې روځی یو سړی راو سر یې پټ چې سر یې پټ دی خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه را مخ ښکاره کړ وی ستا کار خو به وشي خو موږ دې وشرموو ستا کار به وشي جنازه به دې وشي خو موږ دې رسوا کړو ولې دا شی ما پټ ساتلی اوس به خلکو ته پته ولګي چې دې کې دا ضرور صفتونه شته نو جنازه یې وکړه نو چې جنازه یې وکړه مخې راوړو څوک و د وخت بادشاه شمس الدین التمش بادشاه دی د بادشاه بادشاهان به داسې خلک د خدای نه به یېرېدل کم بادشاہ چې د الله نه یریږي او په زړه کې د خدای یره پردی د سره به الله مدد کوي او که کم بادشاہ په زړه کې د خدای یره نه د سره به خدای مدد لړوي څومره چې سړی منصب لویږي ذمہ داري زیاتېږي یو سړی د کور مشر دی د کور ذمہ دار دی دنه به د خپل کور تپوس کوي یو سړی د محلې مشر دی دنه به د ټولې محلې تپوس کوي یو سړی د کلي مشر د ټول کلي تپوس پاتې کېږي یو سړی د ضلعې مشر د ضلعې تپوس پاتې کېږي غرق دی که صحیح خیال نه ساتي یو سړی د صوبې مشر دی د غونډې صوبې تپوس پاتې کېږي یو سړی د ملک مشر د غونډې ملک تپوس پاتې کېږي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ځکه خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي که د فرات دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو نو یې تپوس پې د حضرت عمر راکړي د دریاب غاړې ته ولې تندې نه مري دریاب ته ژبه ورښکته کړي که نه لیکن که دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو نو تپوس به د حضرت عمر نه کړي زمانونو دغه به خواجه بختیار کاکي رحمت الله نو د په اعتکاف کې کم از کم 9 ورځې یا 10 ورځې د دې څلورو ګناه د دې څلورو نیکو خو دې وکړل که نفل دې مو کړل یوازې مازدیګر نه سهار مانځه نه مخکې داسې ده که نه ده غلط نظر نه بچ شوې تهجد دې مو کړل او تکبیر اوله دې وړله دا یو فایده